السلام علیکم خوږو ملګرو، دا د یو ځل بیا د ژوند کیسو د خپرونې واره رسېدلی. پوهېږې چې دا اونۍ اکا کومه کیسه راوړې؟ د دې لپاره چې پوه شو راځئ چې په ګډه کیسه واورو. توتی څه خبره ده؟ بیا څنګه غوسه یې؟ وعلیکم سلام. دا په چا داسې غوسه یې چې غږ دې له لرې راته؟ اکا خړې مرغۍ ته غوسه یم، خو ما یې چاره ور وکړه. چاره له خړې مرغۍ سره دې بیا په څه جنجال کړی و توتی؟ زړي نه راکول، زړي بیا مې په زور ترې واخیستل، په زور. ښه توتی، دا کارونه دې له کله شروع کړي دي؟ اکا زورور یم، زورور. توتی ستا دې خبرې د بیزو کیسه را یاده کړه. داسې نه چې کومه ورځ د تورې بیزو کانه در باندې وشي. اکا ته ګورې هلنو کیسه یې راته وکړه، کیسه. ښه سمه ده توتی، راځه چې په دې پوله کینو. زم ستړی شوم، ډېره خشاوه مې وکړه. داسې ښه اکا ښه، ته صبر، زه په دې در پکېنم. دا ښایسې. ښه نو اوس ښه راته غوږ شه توتی. په یوه شنه ځنګله کې ډېر حیوانات اوسېدل. په دې ځنګله کې د حیواناتو بچیان هم ډېر خوشحاله وه. لوبې به یې کولې او خواړه به یې پیدا کول. یوه ورځ بیزو په ښاخ ناسته وه او له ځانه سره غږېده. اوف، دا څنګه وږې یم، نن مې هېڅ هم نه دي خوړلي. له لاسه مې نه کېږي چې په څه شي پسې ووځم او را پیدا یې کړم چې ویې خورم. ښکلې مې غوږونه دي، سپین سپین مې غاښونه دي، لاس کې مې ګازرې دي، زیړ زیړ یې رنګونه دي. اوس به یې زه وخورمه، ډېر پکې خوندونه دي. لا 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 لا، ډېر پکې خوندونه دي. لا 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 لا. اوهو، دا د څالې مې راویښې شوې. د سوی بچی هم راغی، اوس به څه خوند وکړي. خو ځان ته به ډېر زحمت نه ورکوم، لږ به ورته په تمه شم چې ښه رانږدې شي. ډېره وږې شوې یم، نو چېرې به کښېنم، هم به دمه شم او هم به د خوندوره ګازره وخورم. هو کښېنه کښېنه، چې زه ډېره وږې یم. ښې سندرې ووایه، اوس به در سره ګورم. دا د دې لویې ونې څنګ ته به کښېنم. داسې دا خو د همدې ونې سره کښېناسته چې زه پکې یم. ښه ده، داسې به یې په اسانۍ ترې واخلم. ښه شین سیوری دی، اوس به دا ګازره خوند وکړي. خو دا پاڼې باید لرې کړم او بیا یې وخورم. هو سپینې سوې، دا پاڼې م لرې کړه، زه به هم ځان تیار کړم. اوف څومره وږې یم، دې ګازرې پسې څومره لرې لاړم. خو خیر، اوس به یې وخورم او نس به مې هم موړ شي. ای سپینکې، پام چې ویې نه خورې، راکړه دا ګازره ما ته راکړه، هله زر کوه. وی خدایه، دا څوک ده؟ وی دا خو توره بیزو ده. ای تورې بیزو، دا ګازره نه درکوم، زه ډېره وږې یم. اوس به یې داسې درنه واخلم چې ته هم حیرانه شې. پوه شوې کم عقلې کوچنۍ، راکړه راکړه، ما ته یې نه راکوې، زر کوه، راکړه ګازره یې راکړه. وی اکا، بیزو دې سله بچینه ګازره په زور واخیسته. ګازره توتی، تا خو واورېدل چې سپین سوی ډېر ژړل او هغه ګازره یې نه ورکوله. خو بیزو ډېره لویه وه او د سوی بچی کوچنی و. هماغه و چې ګازره یې ترې واخیسته او د ونو په ښاخونو کې پورته لاړه او ځان یې ورک کړ. بیا څه وشول بیا؟ توره بیزو وتښتېده. په څو لویو ونو کې زر زر ټوپونه ووهل. یوې لرې ونې ته یې ځان ورساوه او په هغه ونه کېناسته. په دې وخت کې د ژړا غږ واورېدو.
دا دلته څه کوي؟ ای نیک بچیه، ته دلته څه کوې ها؟ شکر هغه دی تورې بیزو راغله. خیر دی ما له دې ځایه ښکته که. خیر دی بیزو. دا د ایږ له بچي سره هر وخت ډېر ښه خواړه وي. دا یې ښه وخت دی چې ښه ډېر ترې واخلم. خو باید یو ځل ترې پوښتنه وکړم چې کوم څه ورسره شته که نه. ای نیک بچیه، ډېرې چیغې مه وهه. په دې لوړ ښاخ کې دې څه کول؟ دلته په شاته پسې راغلی وم. له هغه لوړ ښاخ نه مې شات راواخیستل، خو اوس لاندې نشم ښکته کېدی. دا دی راځه. کاکا دا په لاس کې یې شات دي، اوس به ډېر خوند وکړي. ای نیک بچیه، ته هماغ دا شات راکړه چې ښکته دې کړم. نه دا شات نه درکوم، ته لاس راکړه چې ښکته شم. ګوره نیک بچیه، ته ډېر دروند یې، دواړه به یو ځای راولوېږو. شات راکړه، تا نشم ښکته کولی. نه دا نه درکوم، ته یې وړې رانه. ښه نو ته په خبره پوه نه شوې. راکړه وایم، توتي د یک بچی ډېر خفه او حیران و چې له غذایه څنګه ښکته شي، خو ښه و مور یې ورورسېده او هغه یې له غونې نه ښکته کړ. بله ورځ د سو یو یک بچي ساتیري کوله چې توره بیزو بیا را پیدا شوه. د یک بچی نن مو څخه کیلې وخوړې، ډېر خوند یې وکړ. اوس به د یوې سبزي کیلې په دې پاڼو کې پټې کړم داسې چې څوک یې ونه ویني. راځه چې اوس دواړه لوبې وکړو. چالو دوی دواړه هلته په ګڼو پاڼو کې کیلې پټې کړې. اوس به ورسره ګورم، صبر چې ورشم. سپینکۍ راځه له ما ونیسه. ما نشي نیولی، زه ډېره تېزه منډې وهم. اوس به دې ونیسم. ته په منډه کې له ما نه نشې مخکې کېدی. زه تر تا ډېره تېزه منډې وهم. زه ستا نه مخکې یم. زه ډېره تېزه منډې وهم. ته مې نشې نیولی. نه زه ډېره مخکې یم. نشې مې نیولی. نشې نیولی. ای سپینکۍ هلته وګوره. وی خدایه دا خو توره بیزو ده. اوس به بیا هغه کیلې له ځان سره یوسي. ای کوچنیانو پام چې راوړاندې نه شئ. ای بیزو اوس خو له موږ سره هېڅ هم نشته چې رانه وایخلې. نو څه ته مو ځوروې؟ کوچنی یک سم وایي، اوس خو راسره هېڅ هم نشته. موږ لوبې کوو. بیا ولې راغلی ها؟ اوس ځکه راغلی یم چې تاسو په دې پاڼو کې کوم څه پټ کړي دي. ما خو مو خبرې واورېدې، اوس به یې واخلم. خو که تاسو جنجال وکړه بیا به مو خیر نه وي پکې، پوه شوئ؟ نه هلته هېڅ هم نشته. موږ هېڅ هم څه پټ کړي. اوس به معلوم شي څه څه شی مو پټ کړي که نه. ته صبر چې پرې ور ټوپ کړه. اکا په تورې بیزو څه وشول؟ څه؟ تورې بیزو په غوګڼو پاڼو ور ټوپ کړل او ځان یې پرې ور واچاوه. دې ګمان کاوه چې دلته به د سو او یک بچیانو کیلې پټې کړي وي. خو تورې بیزو چې څنګه په هغو پاڼو ور ټوپ کړل لاندې کندې ته ور ولوېده. هر څومره کوښښ یې چې وکړ راوخیږي خو ویې نه شو کړی. د یک او سوی بچي ته یې ډېرې زارۍ وکړې چې راویې باسي، خو هغوی نه منله ځکه چې هغوی یې ډېر ځورولي وو.
اوس نو پوه شوه بیا خو داسې نه کوي راځه چې راویباسو ویا کا توره بیزویې له کندې راویسته کندې هو توتي هغه یې له کندې راویسته توره بیزو ډېره وېرېدلې وه او له کوچني یېږ او سوی سره یې ژمنه وکړه چې نور به څوک نه ځوروي هو توتي شل خبرې خو وکه وایه مام خړه مرغۍ ځوروله خړه مرغۍ ښه نو توتي اوس څه کوې زه ځم چې ترېنه پاکه نه وغواړم او هغه زړې بېرته ورکړم زړې ډېر ښه کوې زما هوښیاره توتي ته ورشه او له مرغۍ نه بښنه وغواړه او در سره ملګري یې که زه به لاړ شم او هغه پاتې پټی به خېشاوه کړم زه به نه لاړم اکا خدای پامان ځه نو په مخه دې ښه شه توتي ګران همزولو دا کیسه مینا نظري د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې لیکل او جوړه کړې وه.